د ژوندون ټلویزیون ډیرو درنو او عزتمندو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسیږئ. خدای وکړي چې دغه یوه اونۍ مو په خوشحالۍ او خوښۍ سره تېره کړې وي. دا چې د ژمي یخ موسم ده او ژمی هم په خلاصېدو ده، نو یو ځل مو بیا خدمتګار خپرونې ته هرکلی کوم. ستاسو په چوپړ کې یم. قدرمنو لیدونکو، نن راځئ بیا درته یو داسې خدمتګار معرفي کړم، داسې یو څوک درته وپېژنم چې هغه د دې هېواد د دې هېوادوالو خدمت کوي. هغه هم یو یوناني طبیب ده، هغه طبیب چې د خپلو هېوادوالو دپاره همیشه یې خدمتونه کړي او همیشه د هغوی په چوپړ کې ده. دا چې دا خدمتګار، دا طبیب څوک ده، نو تاسو دا خپرونه تر پای راسره وګورئ، د دوی د خدمتونو به خبر سئ او چې دوی هېوادوالو ته کومې دوایانې چمتو کوي او د دې په دوایانو کې ګټه ډېره ده که خدمت ډېر ده، دا به ټول په دې خپرونه کې تاسو ته معرفي کړو. خو څومره چې زه پېژنم د هېوادوالو ته خدمت کړی، خدمت کوي، نو ورځو دوی ته او دوی سره به خبرې کوو، د دوی خبرې به تر تاسو رسو. تاسو هم تر پایه راسره ملتیا وکړئ. او دلته نو یوه ګټه ما هم دا کړې ده، زه هم لږ لږ مریض یم، کله ناکله بس وجود کې مې یو نری نری درد راځي. نو حکیم صاحب باندې اوس سمدلاسې یوه دوا جوړوم چې ویې خورم د خپرونې تر پایه جوړ شم. نو تاسو هم کولی سئ بیا دلته حکیم صاحب ته راسئ، د دوی سره د نږدې نه وګورئ او دوایي ترېنه واخلئ او د دوی دغه خدمتونه موږ تاسو ته ښیي. تاسو راسره ملتیا وکړئ. ورځو حکیم صاحب ته، هغوی سره خبرې کوو. قدرمنو لیدونکو، حکیم صاحب رفیع الله مسرور راسره ده. مسرور صاحب نو په ډېر یوه لرې سیمه کې د کابل ښار په یوه څنډه کې، البته په دې سبز بازار کې داسې یو دواخانه جوړه کړې ده. یوناني طبیب ده، نو دی د یوناني بوټو نه، د طبیعي بوټو نه دواوې جوړوي او د دې خپل ولسونو خدمت کوي. نو مسرور صاحب، تاسو ته ستړي مه شئ، وایم په خیر راغلی خپرونې ته، وخت مو په خیر. تاسو هم په خیر راغلی، خوشحال شوم. ډېره ډېره مننه چې زموږ چوپړ ته مو تشریف راوړلو او زه په دې ویاړ کوم الحمدلله چې تاسو غوندې ځوانان د وطن د خدمت لپاره داسې لرو لرو ساحو ته راځي او څو پورې چې دا زموږ اواز خپرېږي، مینوال اوري، هغوی ته زه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سلام پیش کوم. الله دې وکړي چې زموږ سلام قبول کړي. او د تاسو ډېره ډېره مننه کوم چې تاسو د خپل د وطن د محبت لپاره او خپل د ځان قرباني په د ستړې ستومانۍ کې، په د یخنۍ کې راغلی او د سو داسې لرې ساحې ته راغلی. او دا د الحمدلله د کابل یوه سیمه ده چې اوس په کابل جدید باندې مشهوره ده. په دې موږ فخر کوو او زه الحمدلله د تاسو نه راضي یم. الله دې تاسو نه راضي شي. زه د خپلو مینوالو ته دوی خو زموږ خپرونې به اورېدلي و اوري الحمدلله. زه ورته دا پیشنګویي کوم چې الحمدلله ثم الحمدلله کوم علم چې الله پاک ماته راکړی، زه د الله نه راضي یم. او په دې کې دغه کوم بوټي چې زموږ د وطن دي، زموږ وطن یو مقام لري، یو اهمیت لري او الحمدلله تاریخ لري. په تاریخونو کې زموږ وطن داسې یوه سرمایه لري چې هغې نه یا څوک خبر یا نه خبر. خو الحمدلله په دې کې چې موږ کوششونه کړي، تر بامیانو لرې لرې ولایتونو پورې زه تللی یم، ملاقاتونه مې کړي دي او د دې بوټو پسې تللی یم او د دې بوټو تشخیص مې کړی دی، ډېر ښه نتیجه یې ورکړې. زه تاسو ته یو مثال در کوم چې تاسو ته به زه وښیم چې دا یو بوټی دی، دې ته هجدوم وایي. هجدوم وایي. دا د بامیان په غرونو کې پیدا کیږي، بدخشان ایخواته قندوز په دې غرونو کې پیدا کیږي. اکثر دا د کوه صافي په غرونو کې پیدا کیږي او دا داسې یو بوټی دی چې په دغه ژمي موسم کې راشین کیږي، ډېر زیات ګرم دی. دا مونږ تاسو کولی شئ چې د دې باره کې مانه پوښتنه وکړئ چې دا هجدوم بوټی دومره مقام لري، دا څه خاصیتونه لري. بلکل حکیم صاحب، د دې ټولو بوټو په اړه باندې درنه پوښتنې کوم، ځکه چې ډېر داسې بوټي شته چې زما مخ ته پراته دي، تاسو دوایي هم ترېنه جوړه کړې ده او همداسې نور په دواخانه کې چې زه ګورم ډېرې دوایانې هم شته. که تاسو په لومړۍ کې ماته دا ووایئ چې څنګه مو دغسې یو فکر درته پیدا شو چې تاسو دغسې یو خدمت ته مخه کوئ او دغسې یو کار تاسو شروع کوئ؟ دا خو الحمدلله ثم الحمدلله زموږ اکابر چې دي تیر شوي دي، هغه دا تاریخ ثابتوي، کتابونه ثابت دي چې هغوی یوازې علم دیني نه دی حاصل کړی. هغوی د علم دیني سره د طبابات، د مثال رخفروشي لکه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه غټ تاجر و ده. نو یوازې موږ د مسجد پورې محدود نه یو،
موږ الحمدلله دنیایي کارونو کې د طبابت ډاکټري ټولو ته باید موږ لاسرسی ولرو او یوازې د دین په شعبه نه چې په هره شعبه کې باید موږ د ملت او د ولس خدمت وکړو او د قال الله قال رسول ټولې دنیا ته کونې کونې ته ورسیږي. د تاسو د سوال مطابق ډېر ښایسته سوال مو وکړو. زما خپل والد صاحب محترم چې و په هغه یو مشکل باندې یعنی اخته و که نه چې هغه مشکل ما ویل چې زه به دا به لازما زه به د طب نبوي صلی الله علیه وسلم دا باید زه زده کم نو انشاءالله چې زه خپل مقصد کې الله کامیاب کړی یم نو په دې ته زه اړ شم چې زه طبابت یوناني زده کم. نو بیا الحمدلله ما طبابت یوناني لپاره ډېر کوششونه وکړو او لرې ساحو ته تللی یم، استادانو ته د دې علم مې حاصل کړی. مکمل 4 کاله د دې ما طبابت یوناني علم حاصل که سره چې عملي د دې جوړولو طریقې مې زده کړې. بیا مې د غرونو سفرونه وکړل. بس دې نتیجې ته اوس خدای رسولی چې الحمدلله زه یو مقام لرم او زه ټول مینوال چې ما آواز اوري هغوی ته یم چې هر یو بچی باید تاسو یو طبابت یوناني علم حاصل کی. نو چې کله زما والد صاحب خدای پاک هغه ته صحت ورکړ، هماغه ادنا بوټو نه او بس جوړ شو. نو ما زه به طبابت یوناني زده کوم. نو الحمدلله چې د مدرسې نه فارغ نومه اما د دې سره شوق و طبابت یوناني. نو کله چې د مدرسې نه فراغت مې وشو بیا مې دې ته ځانګړی وخت ورکړو. نو وخت مې ورکړو 4 کاله مې د دې بیا د دې علم زده کړو. نو نن الحمدلله په دې ویاړم چې خپل وطن ته خدمت کوم او د وطن خلک چې کوم لري ولایتونو نه، کندوز کې زما ډېر مراجعین دي، بامیان، خوست، پکتیکا، جلال آباد، نور ولایتونو نه، ګردیز نه ډېر زیات مراجعین مونږ ته راځي. نو زه په دې باندې ډېر زیات فخر کوم چې الحمدلله زه یو ادنا سړی او خدای پاک مونږ ته دوره علم راکړو. نو زه په دې فخر کوم. ډېر که حکیم صاحب دغه خپله یوناني طبابت یا خپله دغه طب نبوي یعنی په پخوا وخت کې عصري علوم نه وه که نه، نو ټول همدغه د یوناني بوټي و چې څوک به مریض شول همدغه د یوناني بوټو نه به یو څه ورته ورکول، الله به ورته شفا ورکوله. نو دا دې ته موږ لکه نبوي طب ویلی شو که نه. په هغه وخت کې په پخوا زمانه کې ټول همدغه شیونه وه. نو تاسو په دغه کې ګټه ډېره ګورئ او که د خلکو خدمت ډېر ګورئ؟ دې کې خو تا ډېر ښایسته سوال وکړو. زه به یو د دې جواب ووایم چې دې کې زموږ دوره ګټه نشته، لکه چې زموږ ګټه اصلي دا ده چې لکه وختي یو زنانه زنګ ووهلو، بچي هم راته ویل د بواسیرو تکلیف یې و. هغه ویل مولانا صاحب چې کوم خونروزي و هغه الحمدلله ودرېدلې ده، کوم سوزش تکلیف و هغه ودرېدلی دی. نو زه چې 5 وخته مونځ کوم تا ته دعا کوم. زموږ ګټه دا ده. نو زه په دې فخر کوم چې زموږ هیوادوال خارج ملک ته یا بل ملک ته ځي او هغه مشکل ته په وطن کې حل کېږي، دا زموږ دپاره د فخر خبره ده. نو هغې ما ته دعا وکړله. نو همدغه شانې بیا نور موږ ته چې کوم رزق الله مقرر کړی هغه رزق موږ ته په دې کې رسیږي، میسر کېږي. خو اصلي ګټه زموږ دا ده چې موږ ته دعاګانې کېږي. ده اصلي ګټه نو همدغه ده چې دعا درته کېږي. لیدونکو لکه څنګه چې حکیم صاحب مسرور وویلې، ډیری خلک خدمت کوي، د خدمت ترڅنګ ګټه هم کوي، خو د حکیم صاحب ډیری ګټه د خلکو خدمت ده. همدغه د خلکو دعاګانې، د خلکو ښه وینا دوی ته ګټه ده. نو هیلهمند یم چې دغسې خدمتګاران د جامعې د هیوادوالو ډیر شي او دغسې خپلو هیوادوالو ته خدمت وکړي. که حکیم صاحب تاسو په خپله دې یوناني دواخانه کې د کوم رقم مرضونو دپاره د تداوی دپاره تاسو دواګانې جوړوئ او د خلکو خدمت کوئ؟ الحمدلله ثم الحمدلله زه د الله نه راضي یم. الله دې موږ نه راضي شي چې کوم په کارت کې ما دا کوم خبرې لیکلي په هغې باندې زه تسلي بخش، لکه اوس د بې اولادۍ بارې کې چې ډاکټر هغوی مریض ته ویلي چې د تا به یاره مشکل دی چې تا اولاد وشي. نو الحمدلله زه تسل ورکوم زما خبرې چې کوم مینوال اوري نو انشاءالله دې کې به کمی بیشی نه وي. د اولاد بارې کې د اعصابو کې او کمردرد شو، پایدرد شو، سنگ ګرده او بواسیر، په دې بواسیرو او د بې اولادۍ
او د ګردو په باره کې خو الحمدلله ډېر زیات مراجعین زه لرم ځکه چې زما اواز به اوري او هغوی کولی شي چې ووایي چې مولانا صاحب دې خبرو کې تا ناکامه یا بېشی وشو نو زه په دې باندې متیقن یم چې الحمدلله هغوی ما ته دعاګانې کوي. نو دغه اکثر ورونه دي هغوی وهل خوړلي ټکول خوړلي دي بیا هغوی داسې جوګه نه د اولاد. نو د دې بارې کې چې کوم دوایانې مونږ تیاري کړي دي الحمدلله ښه نتیجه ورکړې ده او اکثر مشران دي هغه د پښو د نالښت نه یعنې شکایت زیات لري او هغو ډېره ښه نتیجه ورکړې. نو دغه د بې اولادۍ شو او کمردرد پایدرد شو جریان او بل د شکر په باره کې دلته مونږ ته مخامخ ګورې دا پوڼۍ پرتې دي او دا مخکې هم خپرونې کې ما ویلي وو چې دغه دوایي چې زموږ څوک استعمال کړي هغې نه بعد کې کولی شي چې بوره چې څوره خوړلی شي ودې خوري. یعنې دا یو معمولي خبر نه ده چې زه په میډیا دا خبره وکړم یعنې سړی سوال لاندې راځي چې ته دا دوایي دوره توصیب کوې که نه توصیب د الله په کار دی. نو دا د شکر په باره کې چې کوم دوایي مونږ تیاره کړې ده دا یعنې ښه نتیجه یې ورکړې. څومره ملګرو چې دوایانې وړي دي هغوی نور ملګري رالیږلي. مخکې مې اشاره د دې بوټي وکړه د هجدوم د جذام دا کوم مرض چې دا غوښه خوري او هغه جوړیږي نه دا ما استعمال کړی دی بلکل زخم په ګارنټي سره د معدې شو بدني نور زخم و دا ختموي ورسره زخم کې دوره نتیجه ورکوي. او بل دا مونږ اکثر په بواسیرو کې استعمالو ډېر ښه نتیجه یې ورکړې ده او ډېر مؤثر او اوسه پورې زه ناامید شوی نه یم. الحمدلله زه په خپل فن کې ناامیده نه یم. په دې باندې زه مینوالو ته دا خوشخبري ورکوم چې زه خپل فن کې ناامید نه یم. الحمدلله ما ته چې کوم علم خدای راکړی دی او د خلکو ته مې دا توصیه ده. او بل اکثر په دې کې یوه نقطه ته به زه اشاره وکړم چې اوسه پورې ما پیس نه دی اخیستی او په اخلاص سره زه دوایي یو کس راغلی نن سهار هم یو کس راغلی د بواسیرو دوایي وړې ده ما ورنه پیسې نه دي اخیستې. ولې وایي چې مولانا صاحب ما سره پیسې نشته بل وخت به یې راوړم. بیا مولې یا به یې راوړي یا نه راوړي د الله په نوم مې ورکړې ده دوایي. نو اکثر زه اخلاص سره کار کوم زمونږ بیل زیات نه وي نو ځکه زما مراجعین زیات دي او الحمدلله زمونږ مریضان خدای صحت ورکوي. نو زه ډېر زیات دوایانو پیسې هم نه اخلم چې چا سره نه وي بیا ورنه نه اخلم. حکیم صاحب محترم ډېری هیوادوال ډېری لیدونکي چې تاسو دغه شیبه ګوري نو هغوی به دا وایي چې که موږ حکیم صاحب ته ورسو شاید د دوی دوایي ډېره قیمته وي شاید یوه نسخه تر 2000 تر 3000 تر 4000 ستاسو هغه غټه نسخه هغه قیمتترینه نسخه مثلا که هغه د شکر مرض دپاره یا مثلا هغه د بواسیرو دپاره یا د بل داسې څه دپاره وي چې هغه ډېرې قیمتترینه نسخه مو تر څو افغانۍ پورې وي یعنی چې نهایت چې هغه مونږ داسې سمه د هغو خبره ګپشپیانو پانډ ورته وتړو نو آخري زمونږ 1000 روپۍ هغه وي چې هغه بواسیر چې هغه ډاکټر چې څومره معاینات کیږي او هغو باندې خالي په معایناتو پیسې راځي او دوایي باندې بیا عمل کیږي یعنی اپریشن کیږي او مشکل سره مخ کیږي زمونږ هغه دوایي چې 1000 روپۍ نهایي آخري او کیدای شي داسې خلک وي چې مونږ ته 600 روپۍ هم راکړي همهغې باندې سقنیت کوو ورسره ضد نه کوو چې زمونږ 1000 روپۍ دوایي کیږي او مونږ ته پوره راکړي بس هغه 600 ځنې اخلو. حکیم صاحب ډېری هیوادوال چې همدغه شیبه مونږ ګوري په زړه کې به دا پوښتنې راګرځي حتما به فکر کوي چې دوی په دغه یوناني بوټي د کوم ځای راوړي ځکه دا په افغانستان زموږ ډېری ولایتونه د یوناني بوټو نه ډک دي یعنی د افغانستان هر بوټی دارو ده د افغانستان دغه خاوره که موږ تاسو وښیو پاکه خاوره ده خاوره هم دارو ده نو تاسو دغه یوناني بوټي ډېری د افغانستان راوړئ د نورو هیوادونو یې واردوئ که تاسو خپله مثلا په نورو ځایونو کې کسان لرئ په نورو هیوادونو کې هغوی تاسو ته رالیږي اکثر خو مونږ د خپل اوس کوشش مې دا دی چې مخکې دوایانې مثال د نورو همسایه ملکونو نه راتللې اوس مشکلاتونه هم زیات دي نو ما خپله توجه دا ده چې زمونږ خپل وطن ترقي وکړي. حکیم صاحب دغه دوایي چې ده لکه دغه پلاستیک دا چی شی دی لکه دا خو ما فکر کوم دې ته دا په وطنونو کې ډېر پیدا کېږي نه پوهېږم نوم یې زما د ذهن ودسته څه دا خو دې ته مونږ او تاسو خپل ژبې کې خاکشیر وایو ودان که نه دې ته مونږ خاکشیر وایو دا ډېر ښه اهم شی دی. اوس اکثر ماشومان دي چې په دې ژمي کې سینه خرابوي مشران دي سینه یې خرابوي نو دا په شودو کې مثال واچولی ګرمو شودو کې ایښول کېږي یا شودو کې نه همداسې عام ساده اوبو کې
ماشوم ته ورکړي یا غټ سړی وخوري هغه سینه چې کوم بغل شوي میکروب لري هغه ورسره ختمیږي. نو دا خو د پسرلي موسم کې زموږ تاسو په دې پټیو کې ډېر زیات راجمع کیږي او موږ ته بیا راځي او شین کیږي. دا د نورو هیوادونو ته زموږ د وطن دا بوټي ځي.